له سریلانکا په کم توپیر د افغان لوبډلې ماتې او د هیوادوالو غوسه. افغانستان د اسیا جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه وروستۍ لوبه یوازې د 2 منډو په کم توپیر سره سریلانکا ته وبایلله او مخته د تګ چانس یې هم له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغان لوبغاړو په 30.1 اورونو کې ټاکلی هدف پوره نه کړ، لوبه یې هم سریلانکا ته وبایلله او سیاله لوبډله یې بل پړاو ته وویستله. د لوبې له پای ته رسیدو وروسته داسې خبرونه ورکول شول چې که افغان لوبډلې په 30.3 اورونو کې له ټاکلي هدف څو منډې زیاتې کړې وای، بل پړاو ته وتل، خو لوبغاړي له دغه دویم چانس خبر نه ول او هماغه وه چې د هیوادوالو غوسه یې راوپاروله. د افغان کرکټ لوبډلې مشر روزونکي هم بیا په یو خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د مخکې تګ لپاره د بل چانس ورته نه و ویل شوي. وایي یوازې دومره راته ویل شوي وو چې په 30.1 اورونو کې باید هدف پوره کړی او نور له هیڅ نه وو خبر. افغان لوبډلې د پرونۍ لوبې په بایللو سره په اسیا جام کې خپل سفر پرته له کومې بریا پای ته ورساوه.